السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن یو ځل بیا زما د خور صدقه چې بهترینه صدقه او په ماجد کې د صحیح اوبو سا نو د قرآن پاک په تلاوت به افتتاح کوو او انشاءالله چې قاري صاحب یو سورت به وایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله دې خور ته دا دنیا او هغه دنیا دواړه ښایسته او ګلې ګلزار کړي چې دلته صدقه یې وکړه دې خلکو سره دغه تر ډېره ښه ضرورت و د اوبو او الله دې د دې په عمر کې د دې اهل و عیال کې برکت واچوي. الله دې د دې دا دنیا او هغه دنیا ښایسته کړي. الله دې نور هم دې ته توفیق ورکړي چې دغه څه د خیر او د صدقت کارونه وکړي او الله دې انجینر صاحب ته هم دا دنیا او هغه دنیا ښایسته کړي. الله دې دا وځلوي. الله دې د ده په عمر کې د ده په اولاد کې برکتونه او رحمتونه نازل کړي. الله دې د ده حفاظت وکړي. الله دې دا نور هم وځلوي. ډېر د خیر کارونه روان کړي دي او د ده عمر کې برکات غواړو. وافوض امري الى الله ان الله غفور. جزاک الله خیر. الله دې تا ته اجر درکړي. د ټولو مسلمانانو سره ستاسو ورونو سره ټولو سره افتتاح به وکړم. لږ اوبه به وڅښم. یو ګمبه ووهم.